که نوره نړۍ کې سوداګر په نړیوالو لوبو پانګونه کوي نو افغانان هم له چا کم نه دي. دغلته د یما پترولیم په نوم یو خصوصي شرکت په خپل نوم د وزلوبې یو ټیم جوړ کړی چې د هیواد په داخلي لوبو کې به د دوی په نوم لوبیږي. د دې خصوصي شرکت مسؤلین وایي موخه یې د ورزش برخه کې د نورو شرکتونو هڅونه ده ترڅو په خپل هیواد کې په کلتوري لوبو پانګونه وکړي. دوی د هندستان کرکټ IPL لوبو ته په اشاره ویل که ملي سوداګر دغه برخې ته پام وکړي نو د سالم رقابت له لارې به یې دغه کلتوري ارزښت پاللی وي. ما توانستیم که یک تیم بزکشی را بسازیم و سر او سرمایه گذاری کنیم و ما امیدوار هستیم که این سرمایه گذاری بتانه تشویق دیگه سرمایه گذارا شود تا در افغانستان سر بازی هایی که فرهنگ و عنعنه و کلتوری کشور است سرمایه گذاری کنه و به او رشد بده. د افغانستان د بزکشي فدراسیون او سیمه‌ییزو لوبو رئیس د دې خصوصي شرکت دا ګام ستایي او وایي چې له همدې لارې کولی شي د وزلوبې پیاوړي لوبغاړي وپیژني او په راتلونکي کې د هیواد په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ولوبوي. یک کلش به خاطر بیرون مرزی است که ما در آینده انشالله در قزاقستان، در قرقیزستان، در ترکیه بازی‌ها داریم، مسابقات داریم. از همیشه قهرمانای خود تعیین میکنیم چپ اندازای خود بعد در بیرون مرزی در اوج مسابقه میبریم. بلخوا بیا یو شمېر ملي سوداګر په پانګوالو غږ کوي چې په داسې کلتوري لوبو دې پانګونه وکړي ځکه دا ورته هویتي حیثیت لري. از تاجرای دیگه هم که به اصطلاح تصویر ما رو میبینن تقاضا داریم که این بازی ملی ما را خیلی تشویق کنن. هویت بازی‌های شمال بزکشی میباشه. ورته مهال د بلخ ولایت چپندازان په مهمو بهرنیو سیالیو کې د دې ورزش د تکړه او مسلکي ورزشکارانو د پیژندلو په خاطر د دغه شان ټیمونو د جوړولو هرکلی کوي او له ملي سوداګرو غواړي چې په افغانستان کې د دې لوبې پرمختګ ته مټې راونغاړي. بزکشی ما رشد بده و وطن ما یک فضای دیگه شوه و مردم ما سیل بکنه و لذت ببره. بزکشی ما تجارای ما خاص و مهمی است که بزکشی را نورق بده. به خاطر تیم ملی قوی شوه، بچه یاد بگیره دیگه بعضی قانون و مقررات و پاول و دیگه اخلاق و کلی ترکیب بزکشی را بفهمن که او ما بریم بخیر در کشور بیرونی که در افغانستان غریب و رنج دیده ما شما کاپی قهرمانی خوشی را بیاریم. له اریایانو په میراث ورپاتې کلتوري لوبه چې د افغانستان یوه له هغو ملي او دودیزو لوبو څخه ده چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې هر ژمی د نندارچیانو په شتون سره ترسره کیږي.